درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزان استاسو په مخ کې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے انسانانو تاسو د الله د قهر وبېرېږئ. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، زلزله چې کومه ده خاص د قیامت ورځ یا د قیامت څخه مخکې چې کومې زلزلې را روانې دي، الله فرمایي شیء عظیم، ډېره سخته صدمه ده، ډېره سخته ورځ ده او ډېر سخت حالات او ساعت دی. د ابن ماجه حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یکونو فی امتی، زما په امت کې به راځي او کیږي به خسف مسخ وقذف. فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خسف دغه زلزلې به کیږي، ومسخ د انسانانو رنګونه دا به مسخه کیږي، بیزوګیان، خنزیران، سپیان. که په ظاهر هغه نه نو عمل به د چا د سپي، د چا د خنزیر، د چا د بیزوګي. او بیا وقذف، الله رسول فرمایي وای خامخا به زما پر امت دی زمانه راځي ډبرې چې دي هغه به اور باندې ووري، ډبرې چې دي هغه به اور باندې ووري. عزیزانو دوی خبرې ماته متوجه دي. یوه خبره خو د سفر میاشته ده او دویمه خبره دا ډېر مخکې شپو کې زلزله چې په کشمیر کې وسوله، مابینځ کې نورې خبرې ډېرې وې نو هغه ما پرېښولې. خیر عزیزانو خبره دا ده چې دا د سفر میاشته ده. عام طور پښتانه دا میاشت دا منحوسه بولي، منحوسه. بس دا دی پښتانه ناسی بولي، ناسی، چې دا ډېره ناسی میاشته ده. بیا په فیسبوک دا پر نیټ پر سوشل میډیا باندې د درواغو یو حدیث چې دی هغه چلیږي. درواغو حدیث دا دی، وایي د الله رسول فرمایلی که چا و ما ته خوشخبري واوروله چې د سفرې میاشته ولاړه ختمه سوه ووته، زه به وده ته د جنت خوشخبري چې د هغه واوروم. دا درواغ دی عزیزانو، د الله پر رسول درواغ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار. فرمایي د الله رسول که چا په ما پورې درواغ وتړل په جهنم کې خپل ځای معلوم کا، جهنم ته چې ځې
خپله ټکانه چې د هغه الله ستا د معلومه کړې ده. نو لهذا پر ما پورې درواغ مه وایاست. دا کم چا چې دا خبره کړې ده دا غلطه خبره ده. د اسلام د شریعت د قرآن د سنتو سره یوه زره تعلق چې دی هغه نه لري. دغه څو زړې سپین سرې ژوندۍ دي دا چې هم د مابین زه ووځي دا مسله به ګر سره ختمه شي. د دوی د رویه د دوی د فکره د دوی د لاسه و موږ ته دا خبرې چې دی هغه متوجه دي. بس نو سپین سرې ښځه د انا ده په کور کې د کور مشره ده و یا د قتل میاشته د زودونه نه پکې کوم مامورې مه کوه انا مه کوه دروغ دي یا زوی زما وا نه ورته کېږي. بس نو ټوله کور د انا پر مذهب روان واده جوړو برابرو ځای و نه وصلو انا ول ما ته خوند نه راکوي د محرم میاشته ده. بیا چې کله مطلب د سفرې میاشته راننوځي ویا زویه ما ته خوند نه راکوي. موږ ته پلرو نیکهګانو دا خبره کړې وه دا منحوسه ده دا ناسد ده دا پر سړي باندې مطلب د بخت نه زه واده نه کوم. زما زوی ته واده مور کوئ ازما لمسجد کې کوئ زه نه درځم واده لره. اوس نو انا ده یا مور د سپین سریا د څنګه خوا به دې کوې نو لهذا زامن هم د دې په مذهب شي. بس دغه میاشته نو چې بیا کله پر مسلمانانو راله دا منحوسه ده دا ناسد ده دا بدبخته ده دا بختوره نه ده دا خبرې زموږ کور لر رالې. او بیا چې دا نور خلک دغه دا مصنوعي صوفیا نه دي مصنوعي دا معنا چې دا د خدای او د رسول سره یوه زره تعلق نشته. بس خبرې په نیټو په میډیا ولیدله دیم پر مخ شیرې وایي ګوره د الله رسول دا فرمایي الله رسول دا خبره نه ده کړې. العیاذ بالله دا درواغ دی دا بهتان دی دا کذب دی دا یو لویه پروپیګنډه ده د الله په رسول پسې. زه په ځان پسې پروپیګنډه نه قبلوم ته په ځان پسې پروپیګنډه چې د هغه نه قبله نو د الله په رسول پسې سړی دونه لویه خبره وتړي او د الله رسول کړې نه د داسې چا دپاره د الله رسول فرمایي ته به چې چو فلیتبوأ مقعده من النار داسې سړی دی په جهنم کې ځان دپاره ځای معلوم کې ټکانه چې د هغه معلومه کې. خیر دا خبره ختمه شوه عزیزانو. ایت یوه زره و څو ورځې بعد خو نو بیا سروري چهارشنبه هم نه ده د سپرې د میاشتې اخرنۍ سروري چهارشنبه یې دی بول په سروري خو زما ولاکه در اوس سر خلاصېږي او بیا په دا چهارشنبه باندې پیغمبر اسلام پر سر درد شو. بس بیا د هغه ناجوړي کې وفات شو. بیا طالبان دي ملایان دي حافظان دي ورو په اوبو کې څاښتونه کاغذان دي تاله در وړي بل ور وړي کور لره دکان لره څه کیسه ده سلام قول من رب الرحیم. ما بیا د طالبۍ بچو کې موږ دغه دندې ډېرې کولې وچه کلکه مفلسي وه د خدای په نامه که یا سروري چهارشنبه وله یا د سفرې چهارشنبه وله وچ کلک په سخن ته یم وایي موږ یم ته در خپله حده پرې زه در خپله حده پرې خپل کار به کوو ته به واولې یو سړی و ختم یې کوئ صحیح ده ټیک ده ختم به وو. ختم چې ولاړو طالبان ورلو بیا ما ورته طالبانو ته پیسې ورکه موت ختم دی ولا کولی دی ما ته ته ورکه بس زه بیا در کوم صحیح ده بیا ما طالبان ته 1000 روپۍ ورکي دا پنځم شپږم میاشت بیا په قرآن کې دا سړی لیدلی ده منځلم په قرآن کې دا ستۍ ختمونه دي پلرونه چې سړی په بخښي نه مور پلار په بخښي مور پلار هغه دا ایزي لوډ والا چې ورسې کله په غلطي کې یو کارډ لوډ کې بیرته دی جنې ایستلی هم سي مال ختم در پسې کړی دی بیرته بیا رادی ای خاص خبره ولا کړه. یعنی خبره دا سوه چې پلار نیکه مور ادې په کرایه بخښو په کرایه او کرایه دې معلومه ده څه رقم یې کوي. نو هغه دا کیسه وله وچه کلکه نیستي وله وچه کلکه مفلسي وه د خدای په نامه که یو شی شته اوس هم پښتون آباد ناین والا ګرځې پښتون آباد بل ځای دکان کې ناست و طالبان رالو چې رالو نه څاښتون و هغه دوکاندار راته مولي صاحب دا څنګه کیسه ده ما د سایکلانو در چې وټو در غلا ښه ده وارې کوي 10 روپۍ ورکړه ورو طالبان دې راوتلي دي صحیح سلو یو شی موږ یې نه څښو ته په تا یې څنګه وڅښو خو موږ به خپله ګرځولې موږ نه څښلې موږ خو معلومه وه چې دا ګپه ده او ته خو بیا د خدای ړانده کاړه شل یاست د خدای او د رسول په خبرو خو نه د درواغو حدیث به در ما ته ښه خبرې. نو خبره دا د عزیزانو چې سفره ده تیره سوله سروري چهارشنبه هم را روانه ده د خدای دپاره یو 10 روپۍ طالبانو ته ورکوي مفلسه دي که دا مفلسۍ خدای ختمې کړي بیا یې ولاکه ووینئ بیا یې ولاکه ووینئ. خیر عزیزانو زلزله ولې راځي زلزله موږ ته جدید دور دی د ساینسدانانو دور دی
و موږ ته خبرې داسې جوړې کړي چې دا لاندې پلیټونه دي، دا پلیټونه داسې ګرم سي، دا سره وشوري، نو مځکه سره وشوري. خبره منم، بالکل ستا خبره نه درواغ کوم، خو خبره دا ده الله رب العزت دا پلیټونه ګرم کړي، بیا سره وشوري، مځکه سره وشوري. پلیټونه په خپله نه سره شوري، نه پلیټو ته دونه اجازه شته چې هغه وشوري بیا به مځکه سره شوري، دا خبره نه ده. اوس حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله دا زلزله ولې کېږي؟ دا زلزله ولې کېږي؟ د الله رسول ورته وفرمیلې د زلزلې یوه وجه دا ده چې زنا دومره عامه سي چې خلک یې داسې کوي لکه جایزه کار شي. زنا دومره عامه سي چې دا خلک زنا کوي، دا چینی کوي، هغه په خبر دی چې دا زنا کاره دی. دا ملګری خبر دی چې یاره موټر زما دی، زه چلوم، اوس نو زما ملګری دی، ما ته ویلي دی درځه پلاني ځای لره ولاړو، بیا یې هلته د زنا ده. زه وایي زه نه کوم، خو دغه د ده دپاره چې لاره برابره کړه، دا د ده دپاره چې ترتیب برابر کړي، د غومره حصه د دم پکې سته. خو د ده بیا دا خیال دی الحمدلله در ننه مې زنا نه ده کړې، الحمدلله تر ننه دې زنا نه وه کړې، خو په بل دې وکړله. د الله رسول فرمایي زنا به داسې عامه سي لکه جایزه کار خلک څنګه کوي، شرم نسته، بیا مطلب څه د سترګو اوبه چې بولي هغه نسته، یو رواج سو، یو رسم سلو، رواج سو او رسم سلو، زنا عامه سو. چیرې عامه سوله؟ رخشو والا څه پوښتنه وکړه، کریم موټر والا څه پوښتنه وکړه، پښتون آباد مزدا والا څه پوښتنه وکړه. سنټران خو نګر څه د زنا او مرکزونه دي. که اوس یو سړی ناست هغه یار مولوي صاحب زموږ ډېر زورور شاپینګ سنټر دی، سهار وختي موږ فضایل اعمال کې وایو، منم سهار وختي فضایل اعمال وایم، مازدیګر وختي چیش کوي. صحیح سو؟ مازدیګر وختي چیش کوي، سهار وختي چیش کوي. دا خو دو نمبري ده، دا منافقت دی، دا چل دی، دا دوکه ده. خلک دې دوکه کړي دي په دا خبرو باندې. اول زه یو استغله ولاړم مارکیټ ته چې ورغلم، یو دکاندار دی، ماشاءالله مولوي صاحب په خیر مولوي صاحب تعلیم شروع دی، تعلیم به ته نه وکړم. ولې؟ وایي ستا ډېر ښه بیان دی. ما ویل یاره اول دې پر موږ لعنت سي، بیا دې پر تا لعنت سي. ولې مولوي صاحب؟ ما ویل خپله د دوکانه نه وځې، د 10 روپۍ د ګراک دپاره والله فرض لمونځ پرېږدي، او ما ته ورسه تعلیم وکړه، دا دې تعلیم دی. او ما ته زه موبایل در ساخم، والله که 1000 روپۍ را پرېږدې، والله که را پرېږدې، بس نو موږ هم هغه یو، ته هم هغه یې، هغه تورې بیا خپله معلوم کړي هغه چی شته. صحیح سلو؟ نو خبره دا ده د زنا او مرکزونه. لیبارټرۍ لره د ورسه د زنا مرکز دی، اسپتالو لره د ورسه د زنا مرکز دی. ورځه کم ځای دی د زنا مرکز نه دی. دا د الله رسول فرمایي زنا به دومره عامه. ما د جیک ماباد کیسه نه ده درته کړې، ما د ښکارپور کیسه نه ده درته کړې، ما د روړۍ کیسه نه ده درته کړې. نن هم د یو سړي میسیج دی چې زما د خپلې خوره سره ما د ډېره وخته دا بدکاري کوله، نن زه څه چم وکړم. والله مال هغه هلک ته ما زما نمبر ورکړه، زه به ده سره خپله خبره وکړم چې دا په کومه دنده باندې اخته دی. نن هم ماله والله میسیج رالی چې زما میرجې مور چې کومه ده، میره چې مې کومه د دې سره زه د وخت بله جمعه ټول دا بله خبره ده، دا زه ورسره اخته یم، زه څه چم وکړم. ما ستا بیان واورېدی. ټیک سولو؟ زنا عامه ده که نه ده؟ د الله رسول فرمایي چې کله زنا عامه سوه، خالي بیا تاسو تماشې کوئ، خالي بیا د خپلو ځانو بیا میلې کوئ چې پر تاسو به الله څه کوي. نن افغانستان څه چا میسیج کړی و، مولوي صاحب ما ستا بیان واورېدی، و دا نکاح دا دي، دا ولور دی، دا هغه وایي موږ خې کوو. دا ملایان ولې غږ نه کوي چې په نکاح کې ناست دي؟ ولې نه وایي چې مهر کم کوي؟ ولې نه وایي چې مهر کم کوي؟ مهر نو خبرې څه ډېرې نه کوي. ما ویل ټوله به جهنم لره ځي، اول ملایان تی په پسې. خبره خلاص، دا خبره خلاصه. زه ستا سره دلایل ووایم پر دې خبره. اوس په نن عصر کې زنا اسانه ده، نکاح ګرانه ده. چمن والا چې حج لره ځي 15 لک روپۍ د حج خرچه ده، 11 لک روپۍ د ده د رواجو خرچه ده. بیا دوی ګړیانې راوړي، بیا مسلې راوړي، بیا کیسه شروع کړې ده. دا درواغ دی، دا براډ دی، دا دوکه ده، دا چل دی، دا ریا ده، دا نم دی، دا شهرت دی، دا اسلام دی دوکه کړی دی. اسلام پر فرض دی 15 لک روپۍ خرڅې کې، پر رواج دی 11 لک روپۍ خرڅې کړلې. از ما ملګری ما ته وایي مولوي صاحب واده و، زما د ورور واده و، وایي ما خالي په واده کې، چې واده کې نه موږ خلک یې کوي، خلک نو موږ ته خو نو نه
دا چمن څه خلک ډیر کوي و 11 لک روپۍ خالي ما د واده په ورځ باندې خلکو سره ورکړي اشه مولوي صاحب دې سو ورکړي مولوي صاحب دې سو ورکړي چې نکاح پر ولاړه وه چې تا راغوښتی وو هغه چې 2 ګنټې مخکې راغلی وو هغه ته دیم 15,000 ورکړه چې دغه دروغجن راغلی و ستا واده له هغه ته دیم 15,000 ورکړې دا ستا ترازو دی دا ستا ترازو دی چې د درواغو کتاب هم او د رښتیا کتاب تا په یوه تعلق سره کېښول دا دې ته څه شوی دې ته نم دې ته شهرت دې ته رواج دې ته عادت دې ته دوکا دې ته 2 نمبري چې د هغه ویل کېږي ځکه زموږ نکاح ګرانه سوه او چیش اسانه سوه زنا چې د هغه اسانه سوه نکاح ګرانه زنا چې د هغه اسانه سوه ډېر اسانه ده هر چا ته رسېږي خود به بیا خلک په زناو کې مبتلا دي الله رسول فرمایي بهترین نکاح هغه ده چې مهر یې کم وي بهترین نکاح هغه ده چې مهر یې کم وي او تاسو وایي ودونه وکئ که مهرونه ډیر سو د الله رسول فرمایي بیا به زنا عامه سي زنا څونه ډیر دونه کورونه شته د غریبانو کورونه دي چې هغه د خپل لور وس نه لري چې دا واده کړي او څوک یې غواړي نه د هغه رقم د زوی وس نه لري چې واده ور وکړي زوی وس نه لري واده ور وکړي بس نو رواجونه دي رسمونه دي ما درته ویل څو سپین سري ژوندی دي هغه سفرې میاشتې راته عذاب کړه د هغه رقم د نکاح هم راته عذاب کړی ده د واده په ورځ ولا که د ملا مینه راګرځي ولا که د شیخ مینه راګرځي ولا که د پیر مینه راګرځي اصلي هغه خو موږ ګرسنه یادو بده خبره ده بده خبره ده اصل روپۍ کوم راکول هغه بندیږي دا ورځ دوی وتلي دي بس نو سر مخ خلاصوه سوچ مه کوه فکر مه کوه لوی شیخ الحدیث به یې شیخ القرآن به یې مفتی به یې کال تبلیغ کې بیا وخت لګېدلی سپین ږیری مشر به یې بس کور والا به د ډمتوب مشر در یادا وایي انجونې دې کښېنولي دي طرز دا ورښایي دا خبرې چې د الله رسول فرمایي د الله رسول فرمایي زنا عامه زنا عامه نن عصر دی چې د مور سره هم د زنا والا د انا سره هم والله ما ته پته د ځا سړی یم پېژنمه چې د خپل انا سره ډېر زه والله العظیم شرمېږم په دې شرمېږم په دې کې به 15 کسان ښه خلک ناست مولوي صاحب تا د کومې خوا راقصده ده نو 15 کسان ښه 15 ما ته رامعلوم دي چې هغه په کومو دندو یې زه به دغه لارې اختیار کړم دا زما پر خبرو دا 15 کسان دي بیا خاموشي اختیار کړي هغه بیا ما ته نه وایي چې مولوي صاحب څه کیسه زه تا ته د موسی علیه السلام کیسې نه کوم زه ستا د کور کیسې کوم د کورنۍ کیسې درته کوم والله نه به کوم بده خبره دا منبر دی زه به نه کوم چې ما ته یو نجلۍ میسج ټلیفون یې راوکړ چا ما ته څه ویل اما صحیح ده ټیک ده یار پروا نه لري نو خبره دادا عزیزانو د الله رسول فرمایي زنا به عامه سي چې زنا عامه سوه خالي بیا زلزلو ته ګورئ خالي زلزلو ته ګورئ حضرت انس رضی الله عنه یو بل صحابي دا رالو بیبي عایشه صدیقې لره چې رالو ورته ویې ویلې چې دا زلزلې ولې کېږي دا زلزلې ولې کېږي دی ورته ویلې زلزلې په دې وجه کېږي چې په کومه علاقه کې زنا عامه سي هلته به چیش کېږي هلته به زلزلې الله خامخا راولي زنا عامه سوه اوس یوه زنا چې د عزیزانو حقیقي زنا ده یو د سترګو زنا ده یو د غوږو زنا ده یو د خولې زنا ده یو د لاس زنا ده یو د پښو زنا ده نن یو سړي میسج کړی زما د یو نجلۍ سره بیا د بما تعلق ما او دا د ورورو د خور په شان دی ما ته ورور وایي ما و دې ته خور ویله نو بس بیا الله 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 نن دې ځای ته راووتو چې ما بدکاري ورسره وکړه څه چم وکړم نو ما ویل تا چې ورته الخور هغه هم درواغ وه چې دې درته الورور هغه هم درواغ و دوکانداران نه دي دا سینټرانو والا چې راسي خور یې څه غواړې ښه درواغ مه وایه 2 نمبري مه کوه دوکهبازي مه کوه چل مه کوه خلک مه خطاباسه یاره والله ستا په دې خبره ته شیطان خوشحاله کوې تا په خور ورته وویلې په دا کې دم چل دی په دا کې دم دوکه ده په دا کې هم ستا دوکه ده ته ډېر پاک شولې او یاره موږ والله موږ د لوڼو په نظر ورته ګورو د لوڼو په نظر د الله رسول فرمایي ته چې غرمې د مور کمرې لره ورځې غږ ورکوه تا مورې زه درځمه صحابي ویل یا رسول الله نو ولې نو مور نه سړی په بد نظر ولي یا کېدلی شي په دې حال کې وویني هغه به تا ته خوند نه درکوي د الله رسول دا امر کړی دی چې
چې ته د مور کمرې د مور خو نو بالا خبره خو به نو نه صحیح سلو نو ورته ویلی ول زنا عامه سي زنا او چې کله یو سړی زنا کوي د الله رسول فرمایي دا ایمان الله داسې جنې واخلي. حضرت ابو هریره فرمایي وایي دا ایمان داسې ولاړ شي د ده پر سر باندې ولاړ په دا حال کې دی په ایمان کې نه وي. بیا صحابي پوښتنه وکړه حضرت ابو هریره څه ول دا سره کم ول دا ایمان د سړي څه داسې ووځي لکه قمیص چې وباسي دا قمیص ایمان که دا وباسي سړی څنګه لد سي دا د زنا په حال کې سړی داسې لد سي. بیا فرمایي غالبا حدیث شریف دی دا کله چې یو سړی د زنانې سره خبرې کوي وایي دا خبرې چې دی کومې کوي د قیامت په ورځ به دی وایي چې یا الله کشکې ما صرف ویلولی په غوږو کې مې اچولی دا ډېره ښه وه تر دې چې ما د دې ښځو سره ګپ و مجلس چې دی هغه کوئ. موږ یاران لرو په دکاندارانو کې بیا دوی کیسې درته کوي توبه 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 الله دې ازمایش امتحان نه راکوي الله دې زموږ د ټولو پرده وکړي. زه هېڅ چاته پیغور نه ورکوم هېڅ چاته دا عار نه ورکوم چې یاره دا نه 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 موږ ټول د یوې معاشرې خلک د یوې خاورې پیدا یو زموږ تی رسم دا هر قدم یو دی یاره. زه په دې کې دا نه کوم نعوذ بالله چې زما یو سړی ټارګېټ دی که زما هغه رقم خبر و الله په ما ازمایش کوي په ما امتحان کوي بیا زه د ګر جهان پر مخ رسوا سم د الله څخه عفو غواړم. نو فرمایي دا زنا چې کله سړی کوي زنا اوس نو ته راواخله ماښام دا موټرانو کې چې خلک ګرځي دا کروڑپتیان دا غټ موټران دا چیش لپاره ګرځي او د خدای سرایان ولا کنه حاجي صاحب دی ګرځي راوتلی دی نه حاجي صاحب نه دی حاجي صاحب خالي پوښتنه پسې وکړه چې حاجي صاحب دی څوک راوتلی په چیش پسې دی او ولې راوتلی دا پوښتنه خالي دا پوښتنه وکړه. نو د الله رسول فرمایي چې کله زنا عامه سو عایشې صدیقې ورته ویلې بیا به الله زلزلې کوي او چې شراب عام سي شراب به دا رقم عام سي د الله رسول فرمایي نم به خلک جنې واړي د شراب نم به نور بندېږي دا بیر دی دا پلانی دی شراب به داسې عام سي. د الله رسول فرمایي که سړی یو غړپ شراب وکړي یو غړپ د الله رسول فرمایي 3 ورځې نه فرضي نه نفلې لمونځ د ده قبلېږي. او که پیاله وچښله پیاله د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله د ده هېڅ یو عبادت نه قبلوي هېڅ یو عبادت الله رب العزت د ده نه قبلوي. دا چې سړی یوه پیاله شراب وڅښي دا چې څوک فیکټرۍ لري او څوک یې خرڅوي څوک ملازم دی څوک هغه بار ملکیان میسیجان کوي چې یاره زه د لې په سټور کې یم دا شراب موږ ورکوو شراب موږ ورته برابرو دا به څه کوو. نو الله فرمایي نه شراب شل دا شراب نه دي چې کله امر د شراب وصولو چې شراب حرام دي صحابه دا مټکې نه دي دا منګیان دا علامات کړلو دا ولې ماته یې ول بیا موږ ته شراب په یاد راځي لهذا دا به د مخه وباسو. ورسره ګورې پټیل روډ دی که باغ دی که څنګه کیسه ده دغه دکانداران چې ولاړې په لین کې هغه کښنۍ غارې جوړې کړي دي په هغه خړو لفافو کې ورکوي دا لیسنس دی د عیسایانو د هندوانو د خلکو دپاره په دې کې شراب سته. دا زموږ مسلمانان تر عیسایانو ډېر شرابیان دي نیم چمن شرابیان دي نم زما یاران چمن والا ناست هغوی چې تا عمرې لره بیا هم دی بیا وایي مولوي صاحب عمره پاته سو تا ومړ نیم چمن والا کې نه منئ مازدیګر مال دی راوځي بیا په بوتلانو پسې خالي وګرځوي. 14 اګست په ورځ باندې 98% زموږ خلک چې په زیارت کې شراب څښي بوتلان هغه د زیارت خلک په پارسلانو ټولوي ورسې تر ټولو زیات سپلایي د شرابو په مسلم باغ کې الله کرومیټ درکړی کورم یې در کړلو ویې نازولاست آباد یې کړلاست ته یې الله ته وویل چې یا الله دا ستا ټولې خبرې نه منو موږ به خپل شراب چې دی هغه څښو. ورسئ وګورئ تر ټولو زیاته سپلایي مسلم باغ لري چې د هغه ځای صحیح سلو. الله رسول فرمایي دغه شراب عام سي شراب. بله خبره د الله رسول فرمایي موزیک به عام سي موزیک سارنګي چې کوم بولي ډول چې کوم دی دا به عام سي. عجبه بله درته کوم د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی موزیک اوري دا ګناه ده. کله سړی موزیک اوري دا ګناه ده او سر ورته ښوروي
دا منافقت دی او چې خوند ور باندې اخلي دا کفر دی سړی په کافر کېږي دا خو نو ما د بل ځای ګناه نه دا زموږ د هر موټر چې تېرېږي په 3 لک روپۍ چې ډېکونه ور اچولي دي دونه دربه یې جوړ کړی دی چې ورور هغه څنګه همسایګان لا ورسره په عذاب وي د الله رسول فرمایي اورېدلې ګناه خوند ور باندې اخیستل یعنی مطلب سر ورسره ښورول دا منافقت دا نفاق او خوند ور باندې اخیستل غالبا عبدالله بن مسعود روایت دی دا کفر دی سړی په دې کافر کېږي څوک یې نه اوري ټولې ګنټۍ پر موزیک برا د الله رسول فرمایي موزیک به داسې عام سي چې ته هر ځای وې ستا سره به ستا موزیک چې دی هغه وي موټر دې راواخله موبایل دې راواخله MP3 دې راواخله پلانۍ سهار خلک تهجد له راپورته کېږي هم پر موزیک راپورته کېږي تهجد له راپورته کېږي پر موزیک راپورته کېږي الارم پر موزیک دراولې غزل دراولې دا د چیش دی ته بل چا لره ګنټۍ ورکاوه یا زه یا ته دا د ګنټۍ نه د کله زموږ موبایلان هم دغسې یایي دا خپله کمپنۍ د خوا پر یو غزل یې درولي پر یو غزل باندې درولي دا داسې موزیک عام سو د الله رسول فرمایي چې کله سړی خوند ور باندې اخلي دا کافر کېږي العیاذ بالله ارشه که به دې سړی کافر کېدی نو په مشتۍ کې به ګرځي یو مسلمان په مشتۍ کې پاته دی اوس غم دا دی زما ستا فکر نشته چې یاره زه په دې ګناه زه کافر کېږم که مسلمان پاتېږم فکر مې نشته ورته اوس که سړی په دا خبر سي چې یاره دا تاوان دی دا نقصان دی بیا به زه توبه وباسم زنا خو هر چاته معلومه ده دا موزیک دومره عام سي هیڅ فکر یې نشته د الله رسول فرمایي سبحان الله او بیا د الله رسول فرمایي سود عام سي سود چې په کومه علاقه کې سود عام سو عایشه صدیقې لره چې صحابه رالو ول دغه چې په کومه علاقه کې سود عام سي الته الله رب العزت زلزلې راولي روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر الله باندې حق دادي حق پر الله دا خبره حق دی چې سودخور ونه بخشي الله د ځان سره دا خبره لازمي کړي زه سودخور سره نه بخشم قطعا نه بخشم او د الله رسول فرمایي سودخور چې کله 1 درهم 1 ریال 1 دینار یا 1 روپۍ په دا خبر دی چې دا د سود دی او دا دی وخت د الله رسول فرمایي 14 سواره زنا سړی کوي 14 سواره سړی زنا وکړي دومره سزا دومره ګناه نه ده لکه 1 روپۍ د سود خوړل 1 روپۍ ورسې چوړمړ لوډ والا لره ورسې هغه غټې زرې چې دي هغه لنګوټې تړلې دي ښایستې تسبیح په لاس کې ښایسته زومبکې نه چې پوښتنه وکړي ټول کار پر سود روان دی بس ما چې په دا میاشته کې 15,000 ملا ورکوم ملا کار نه در لري په روژه کې څه زکات ورکوم ملا دماغ خراب دی چې بیا په تا کار لري هغه وایي هسې دوژک له روان یې دا خپلې روپۍ ولې خرابوم دا خلک دي په ژره په تسپو په لنګوټو په ډېرو سجدو په ډېرو ذکرو په ډېرو اقامتو اذانو مې خلک قطع ایستلي دي د الله رسول فرمایي داسې خلک چې ورکړي د سود هلک رالی مولوي صاحب موټرسایکلان مې اخیستي دي ښه نو بیا ویلې 10 دانې موټرسایکلان 10 دانې هونډاوي په څو په 28 لک روپۍ پیمنټ چې کم بولي که دغه تا ما ته را نه کې په یوه کال کې پیسې بیا هره میاشت پر تا 15,000 روپۍ بړایږي هره میاشت سبحان الله څونه او دا خلک چې بیا ووینې بیا کله د یې مشته یو حدیث ووایي ډېر بیریږم وایي د حرامو څخه ډېر بیریږم د ده به نو ټول بلډینګونه په حرامو ولاړ دي د به کونډې ایستلي کور به قبضه کړی یتیم به ایستلی کور به قبضه کړی یتیم به ایستلی دکان به پر نامه چې اړولی وایي زه ډېر د حرامو څخه بیریږم وایي زړه مې کپېږي زړه به دې نو خود کپېږي خو ورسېدې قبر ته خو 2 ورځې به دې پاته یي تا لیدلي دي 10 موټرسایکلان 28 لکه روپۍ 28 نورې خبرې به نو نه کوم بیا زما کار کې خرابېږي صحیح سولو اوس اندازه ولګو د الله رسول فرمایي الله باندې حق دا دی چې سودخوره به نه بخشي الله د ځان سره دا لیکلي زه سودخوره نه بخشم زه نه بخشم قطعا نه بخشم
او بیا د الله رسول فرمای اوه سبحان الله څومره بده خبره ده دا سودخوره نه دی کم سے کم سزا او ګناه دومره ده لکه سړی چې د مور د کور دروازه ور وټکوي ادې په خونه کې ده نیت یې دا کړی چې ورځم بدکاري ورسره وکړم دا د الله رسول فرمایي سودخوره غیر اسلامي بینکو کې چې کوم خلک کارونه کوي دا به څه کوي الله دې ته حلال روزګار ورکړي حلال روپۍ دی الله حلال رزق دی الله ورکړي پیغور نور کوم چاته پیغور نور کوم خبروم بیا که خوا بدوله که نه بدوله هغه بیا د خپل کار دی خبروم چې دا خلک بیا د الله په دربار کې کم مخ لري ته به د هغه وایي زه نه وم په خبر په دې خو ته نه خلاصېږي ګر سره نه خلاصېږي بلکل نه خلاصېږي دا د الله رسول فرمایي زلزله په دا وجه باندې راځي زلزله په دا وجه راځي بیا د الله رسول فرمایي دا زلزله چې راځي په هغه کې به یو شی دا وي چې خلک به زکاتونه نه ورکوي زکات په خلک نه ورکوي بیا به الله پر دوی قحط سالي راولي قحط سالي لکه اوس قحط سالي پر جهان بارانونه دي زموږ څه حال دی دا څه وجه ده عزیزان زکات موږ ته خلک کله څه روپۍ راوړي نه د خدای په نامه ته به وایې یاره داسې راکوي و ما ته ته به وله کله لکه غلام ته چې ورکوي او دو بنو 100 روپۍ راخستې وایي دا ستوی د طالبانو دي طالبان خو 15 کسان دا به تیز سره ورته تقسیم کړه درواغ مه وایه چل مه کوه ورېنداره دې د لوږې مري خور دې وتکړې ده د لوږې مري اخښی دې د چنګچي رخشه چلوي ته په ګرینډ کې ګرځې خلک مه خطا باسه ملایان هم خطا باسې تبلیغیان هم خطا باسې غریبان هم په 1000 روپۍ مه خطا باسه چمن والا نه دي هغه بیا په کور کې ناست دي بس مسکینان ګرځه را دننه کې بس ویډیو جوړوي بس 1000 روپۍ ورکوي چې ورکوي بس هوځ نه ویډیو کا سړی په غلطي کې غریب رالی ورځه ویل تا ته 2 واره زکات وړي سبحان الله د الله رسول فرمایي په داسې اندازې ورکړه چې رسته لاستې ورکړي چې په نسبه خبر په داسې انداز او که بیا چا بدنامه کولی دا زکات بیا په ښکاره ورکړه پروا نه لري په ښکاره یې ورکړه هېڅ پروا نه لري خو چل مه کوه دوکه مه کوه ملایان طالبان الله والا غریبان به دوکه کې الله د الله رسول نه دوکه کېږي قطعا نه دوکه کېږي څه سره دا و بس د غریب مرګي مرز دی اله پورته سم دی مضبوط الک اله ورس پوز ورس سبلار سو وجره اله ورور جک پورته اله دا پورته کجرس په دغه کې سم ورس وجره کې صدقه پرې وس خپل خر سمیر اله ورور کاله جرس دا غریب مریض دی یار نو کښېنه لکه ګرده مڅ ولاړ سوپي فیصله کښېنه مځغل نو خبره دا چې دا چې شو وسلو قحط سالي به ځکه راځي چې زکات نه ورکوي عجبه درته کوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې زلزله چې وسوله ډېر پریشان شو بیا اعلان وکړي چې اے د مدینې خلکو تاسو یو ګناه کړې ده چې الله زلزله راوسته تاسو یو ګناه کړې ده چې الله زلزله راوسته بیا ورته ویلې ولا اوس لا درته وایم دا زما خبره په غور واورئ چې په کومه علاقه کې سود عام سي سود هلته خامخا الله زلزلې کوي بیا حضرت عمر فاروق اعلان وکړي زه اوس لا درته وایم دا ګناه پرېږدئ دا زنا پرېږدئ اوس ګورم صحابه خو زنا نه کولې العیاذ بالله مشرکانو یهودو نصاراو دا پرېږدئ او دا سود پرېږدئ کې نه پرېږدئ که بله واره زلزله وسوه که بله واره زما د په خدای قسمې که زه ستاسې سره شپې تېرې کړم زه ځم بل ځای به یې شپې کوم ځم د غره په لمن کې به یې شپې کوم دا ستاسو د ګناو د وجې دا زلزله چې دغه کېږي د ګناو د وجې د الله رسول فرمایي دی زمانه به راسي لور به و مور ته امر کوي ولاړه څه موره ما ته چای راپخې کړه دغه یې دا که نه زوی به پلار ته وایي چې بابا ستا دماغ سم کار نه کوي ته به دې کار څه پوهېږې ګرڅه زه پوهېږم که ته پوهېږې هغه به نو 80 کاله تېر کړي بیا به وزوی ته دا نری کار په لاس ورکړی بیا به دی راولاړ شي پلار ته به وایي بابا ستا دماغ کار نه کوي په ما ځان مه وینه د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې زوی راولاړ نشي خپل پلار مړ نه کړي اخبار کې نه ګورئ
ټیک شو. تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې ورور مړ نه کړي. دا خو نه تی تون در معلومیږي. تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې امسایه قتل نه کړي. تر هغه ساعته قیامت نه راځي. د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي دا د مکې غرونه به سره څیرې کړي. د مکې غرونه دا به سره څیرې کړي او بلډنګونه به دومره بلډنګونه جوړ کړي چې تر غرو بلا بالای تر غرو. هغه کم ځای دی؟ ورسه مکه شریفه وګوره، ټاور یې وګوره، نیم جهان جنې معلومیږي. نیم جهان د دې ځایه څه یارو څونه لري ده، د دې ځایه څه ګړۍ معلومیږي. ورسه وګوره اوس د شیخ محمد بن سلمان په برکت باندې نایټ کلبونه خلاص بالکل تبوا یورپ. دا د ټرمپ خوشاله کوي. لایسنسونه د ښځو عام کو ډرایوینګ چې دی هغه کوي. دا هغه رقم اوس ولاړې مطلب نوکرۍ د ښځو عامې شوې. سفیره شوه نجلۍ د سعودي ده، هغه ولاړه په امریکا کې د سعودي د خوا سفیره شوه. د محمد رسول الله شعار، د محمد رسول الله وطن دی تباسو دی عام سو. دا اوس اعلان چې وکړي د شیخ محمد بن سلمان چې ویل وروره پخوا به خلک دوبۍ له رتلل د سمندر پر غاړه به څه کول، هلته خپل سمندر ورته جوړ کړي. دلې راځي ډېر پخوا به د 50 لکه کسان بار تلل. دا اوس کال کې چې حساب وکړي تقریبا 10 لکه کسان کم سوي وو، هغه دلې نږدې دي. یا روپۍ به موږ دلې ګټو. دا د الله رسول فرمایي. بیا د الله رسول فرمایي و یار به د یار سره مشوره کوي، د پلار سره به مشوره نه کوي. یار سره مشوره کړي د خبرې ټولې خبرې کړي دي د پلار ځای چې راشي د پلار سره مشوره نه کوي. دا خبره دا که زه درواغ درته وایم خو ته وایې چې مولوي صاحب دا خبره د دروغ و دا د دروغ ټولې خبرې د خپل وطن د خپل کور خبرې درته کومه. ځکه زلزلې چې دی هغه راځي. د الله رسول فرمایي، حضرت عمر فاروق فرمایي چې په کومه علاقه کې غلطی فیصلې کیږي، هلته به چیش کیږي، هلته به زلزلې چې دی هغه راځي. ورسه سپریم کورټ لره ورځي د هغه آیاتونه لیکلي دي، ترازو یې جوړ کړی دی. بیا چې ورسې په 50,000 په 10,000 بیا د ججانو پورې کار لري. یو په کروڑ روپۍ دی، یو په 2 کروڑ روپۍ دی، یو په 10 لکه دی، یو په 2 لکه دی. ورسه ستا د یتیم و د کونډې کور به یې جج بم په خبرې، وکیل بم په خبرې، ګواهم بم په خبرې، فیصله به د هغه چا په باره کې وشي چې چا پر دې باندې قبضه کړې وه. د الله رسول فرمایي بیا تاسو زلزلو ته ځانونه ټینګوئ. بیا د عایشې صدیقې څه پوښتنه وشوه چې عرشه دا زلزله چې وشي دا عذاب دی؟ ول د مسلمانانو د پاره عذاب نه دی، سبق دی، نصیحت دی. د کافرانو د پاره عذاب دی. د کافرانو چې زلزله وشي دا عذاب، پر مسلمانانو چې وشي دا سبق دی، دا عبرت دی، دا نصیحت دی. اوس که ته عبرت ځینې اخلې، نصیحت ځینې اخلې، سبق ځینې اخلې، ستا خوښه ده که نه نو بیا به زلزلې عامي او زلزله عامه ده که نه ده. د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي قومونه به سره تقسیم سي. دا پلانه دا خلجۍ په خلجي کې 40 پښې بس هلته د دې کلر چې ورسې پر دیوالو قومي اتحاد، ابل کاکړای، ابل پلانې دورانیان ځا. د الله رسول فرمایي بیا به یو د بل سره وژني. نه منې ورسه میزیا ډېره راورسه، نه منې ورسه ګلستان راورسه، نه منې ورسه قلعه عبدالله. دا نږدې ځایونه زه درښایم. ټیک شولو؟ ګروپونه به سي، قومونه به سي، ګرو به سي. بس دا به بیا یو د بل چې سره کوي جنګېږي، مړي به سره کوي. ورسه ویې ګورې کې نوې کړي زما لاس را کاټ کړي، ورسه یې وګورئ. صحیح شو؟ د الله رسول فرمایي مرګونه به عام سي. مرګونه سړی ناست کوي بعد مړ، دا د قیامت علامه ده. او د الله رسول فرمایي زمانې به ډېرې سره قریبې سي. والله تیره جمعه اوس جمعه که به موږ ته دا محسوسیږي چې په مابینځ کې نیمه ورځ تېره شوه که 2 ورځې تېرې شوې، والله دا به تاسو اندازه ولګوئ چې کوم څوک خاص کر کرایهداران دي هغو ته بیا ډېر راپور کوي. کال څنګه راتېر شو، بیا سړی جوړ یې، روغ یې، څه مست یې، څه یې ژوند برابر یې. دا خو بیا وایي څنګه زه خو والله بله روزه دی په یاد یې ستا سره چې ما اول روزه مات وکړې لکه پرون چې زه ورته ګورم. دا د الله رسول فرمایي داسې به زمانې سره رانږدې شي. اوس
اوس د الله رسول فرمایي خسف ومسخ وقذف. اوس به خلک په مځکه ننوځي. الله رسول فرمایي سهار به خلک راپورته سي سره وایي به فلانی کلی وایي په مځکه ننوتلی زلزله سوې ده بس فلانی کلی او بیا به چې شي رنګونه به د انسانانو نه وي. ډېر پخواني کسان وګورئ زه چې نمونه در واخلم تی به وایي جان مولوي صاحب تی رنګونه وګورئ والله د انسانانو رنګونه نه دي د هغې جنې بېلېږي. او بیا به چې شي بیا وقذف ډبرې به ورباندې اوري ډبرې. اوس نو ورسه وګوره ډېر قومونه وګوره چې الله رب العزت دا ډرژلۍ ډبرې نه دي دا چې شي ورسه دا زموږ تی باغوله سږ کال ورسه دې ولې کورونه خراب شو. خیر الله رب العزت دې پرده وکړي. الله دې په داسې عذابو نه وژني. الله دې زموږ هغه ګناه چې زلزلې ورباندې راځي الله دې موږ ته معافي وکړي. یا الله موږ معافي غواړو موږ استغفار وایو موږ عفو غواړو موږ توبه باسو. یا الله ته پر موږ داسې حالات مه راولې. پر کشمیر چې راغلی دی یا الله ته دې مسلمانانو پرده وکړي چې کوم بیماران دي زخمیان دي هغو ته صحت ورکړي. یا الله چې مړي دي د هغو شهادتونه قبول کړي. یا الله د مسلمانانو سې چپه کړي. یا الله د مسلمانانو سې چپه کړي. یا الله د کافرانو پر کور یې برابره کړي چې بیا موږ د دې تماشې وکړو موږ د دې تماشې پر اسرائیل یې برابره کړي. یا الله پر امریکا او پر هغه کافرانو چې زموږ وطنونه را تباه کړو مسلمانان یې تباه کړو پر هغو یې برابره کړي. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ رانصیب کړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد. درنو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت